ماشوم جومات ته راوستی شي اگر که هغه جنۍ وي خو د جنۍ دپاره دا چې یعنې هغه عمر ته نه یې رسېدلي چې د دې دپاره بیا کور کې ناسته پکار وي که ته اوس دومره ماشوم یې چې غېږ کې اخیستی کېږي خو وړه ده که نه اوس دا بعض دلته د عربو کې بعضو کې دا مسلې شتي دومره جنۍ جومات ته راولي چې هغه ښه د جسم نه ښه بلهایي پکار چې کور کې ناست دی هغې ته ضرورت نشته چې جومات ته راولي بل دا چې هلکان که جومات ته راولي دې دپاره چې دوی د جومات سره عادت شي او په دوی باندې مونځ دلته فرض دی دا وایي چې ته لوی شي ته به دلته راځې نو جنۍ دپاره خو غوره مونځ هغه کور کې دی اوس هغه ماشومه تا راواغسته چې هېڅ خبره لکه اوس دا رسول وسلم ماشومه راغستې ده اوس خبره نه خو چې جنۍ ښه بلها شي او مور پلار ته محسوسه شي چې د دې بهر ته وته مناسب نه دي کور نه بله ګوره لازم به دې ته انتظار نه کوو چې جنۍ پړده شي چې دا کله بالغه شي او پیغله شي د ماشوموالي نه سړی تربیت ورکوي لکه یو خو هغه عمر دی چې ماشوم پکې داسې خاص نه پوهېږي یو هغه عمر دی چې ماشوم په ښه بد پوه شي نو ته به د دې ځای نه تربیت شروع کړي اوس یو سړی ماشومې ته کور کې د دغه وخت نه و چې هغه په ښه بد پوه شو لکه اووه اتو کالو شوه او دی ورته وایي چې نه بچیه ګوره دا قسمه کپړې دا تنګې لنډې دا نه دي جایز دا د غیرت خلاف دي دا د شریعت خلاف دي دا عمر دی چې ته دې ته اوس تربیت ورکړي نه نه وی بس ما وی زه اوس ته څه نه وایم چې وروسته کله بیا دوی بالغان شي که هغه زوی دی که هلک ته بیا به یې پوه کړم بیا به یې ته پوه کړي او ځوانېږي سړی په څه شي چې په څه ژوند تېر کړی په هغه شي به ته ځوانېږي بیا به په هغې بوډا کېږي نو په هغې به مرې دا اکثر قاعده داسې ده وروسته به لکه اوس زما بچی په لسمه پورې سبق وایي زه ورته غږ غوږ نه کوم لسمه پورې چې هلک ورسېدو بس دی دنه سړی جوړ شو د دې نه بعد به زه د ده څه تربیت وکړم بیا خو د مور پلار اکثر اوس هم نه راسي د تربیت عمر هغه دغه دی چې په ښه بد پوه شو په خبره پوهېږي اوس دې کې د تربیت ورکوه زوی تعالی دا خبره ښه ده نه لور ته به داسې نه کې ته به داسې کې دا خبرې د ماشوم په ذهن کې کښېني نو الحمدلله شریعت کې ګنجایش د دې شته چې ماشومانان جومات ته راشي او خصوصا هلکان دا خو راوسته پکار دي خو ګوره هغه ماشوم به راولي چې هغه تنګول نه کوي یعنې دومره خبره باندې پوهوي چې او دا څه دی جومات دی بیا صحیح ده خو داسې چې اوس ته بلکل وړوکی ماشوم دې راغستی دی او هغه په هېڅ نه پوهېږي او د تلاوت اورېدو سره هغه چغې کړي اقامت اورېدو سره هغه چغې کړي او بیا ټول جومات هغه مونځ خراب کړي دغه مناسب طریقه نه ده د دې نه بعد بیا ماشوم له پکار چې ته جومات ته راولې او دا راته ووایم ماشومانو ته په جومات کې بد بد مه ګورئ ګورئ ما او تا به سبا نه یو همدوی به جومات ته راځي د یو نومې جومات کې داسې کیمرې لګولې یو ته ګوري بل ته ګوري صرف هغه ماشوم ته نه ګوري هغه چا چې راوستي هغه ته هم بد بد ګوري او که چېرته په مانځه کې ماشوم یو کړنګ داسې وکړو معمولي نو سلام ګرځېده او د جومات دغه 200 کسان به د دې پلار ته ګوري څه چلو شو ولې ماشوم نه دی ماشوم ورته بیا ولې وی دا لوی چې راشي دلته د جومات کې بعض لګیا ګرمي کوي او څوک لګیا ټوخي کوي او څوک لګیا خوځي را خوځي او څوک کته ګوري بره ګوري سره دی چې عاقل دی نو که ماشوم چېرته اخوا دېخوا شي دومره مه رټه چې د جومات نه یې زړه تور کړي هېڅ خبره نه ده ده نه به غلطي کېږي ما او تا به ده سره ګزاره کوو ځکه چې دا را روان خلک دي د دې جومات ما او تا خو به نه یو خو دوی به جوماتونو ته راځي دلته غټه مسله دا شوه چې ماشوم په منځه کې په غېږ کې اخیستی شي اگر که هغه مونځ فرضي مونځ وي دلیل څه دی رسول الله سلم کړی او زمونږ علاقو کې څوک نه کوي دلیل نه زمونږ مولیان کې زه اوس زمونږ مولیان یې نه مني نو بیا دلیل دی بس دا مونږ ټوس دلیل میلاو شو
بعض خلک څه وایي یو ورځ یو کس په ما باندې رد کو ریګه ما سره خبرې کولې مولانا غونته کې و مولانا نه و مولانا غونته کې و یې خبرو نه داسې ښکارېدو ما ته وایي ته څه وایي چې رسول الله وسلم څه کړي دي موږ به یې کوو تاسو چې دا الفاظ وایي چې موږ د پیغمبر په طریقه روان یو چې هغه څه کړي موږ به یې کوو ما ستا مطلب څه دی خبرې وضاحت وکړه وایي چې هر څه کوي نو بیا خو رسول الله وسلم ماشوم په منځ کې اوچت کړی بیا هر منزله په ځان سره ماشوم وړي ته یې ولې نه کړې اول خو ما هغه ته دا وویل ما ګوره ستا د دې خبرې نه دا ښکاري چې ستا دا کوشش دی چې خلک د پیغمبر د لارې نه وغواړي ځکه ته خلکو ته دا خبره خو وغواړي چې موږ د پیغمبر په طریقو عمل نشو کولی دویمه خبره ما دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کول او د هغه په طریقه عمل کول چې کله موږ ووایو که نه نو دا واضحه ده چې په هغه څه کې د هغه تابعداري کول د هغه په طریقه عمل کول کومه مسلې چې د هغه دپاره او د امت دپاره دا خو هر مسلمان ته پته لري چې بعض خبرې د پیغمبر دپاره خاص دي هغه موږ نشو کولی بعض عبادات پر رسول الله وسلم لازم وو بعض څه داسې وو چې زموږ دپاره حرام دي هغه دپاره حلال وو بعض څه داسې دي زموږ دپاره روا دي هغه دپاره نه وو پکار دا خو موږ ته پته ده تابعداري چې کله موږ ووایو په هغه څه کې چې هغه او امت پکې یو شی دي بله مسله دا ده دومره خو الله موږ له عقل لا کړی چې دا قسمه حدیثونه دا داسې تطبیق کېږي په دې اله عمل کېږي چې داسې حالات راشي په زور څوک دا حالات نه جوړوي یعنی دلته راویم دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله داسې کول دا نه چې هر مانځه کې رسول صلی سره امامه وه هر مانځه کې خو نه وه که نه بل دا چې رسول وسلم سفرونه کړي دي جهادونه تللی دی نور یو ځای ته بل ځای تللی هر ځای کې اوسه دا ماشومه وه نه نو هغه ته ما دایمه موږ په دې عمل کوو نو څنګه پې عمل کې څنګه پې عمل کې ته خو هر منزل ځان سره ماشومه یا ماشوم نه راولې چې غېږ کې یې نیولی ما موږ پې عمل کوو چې کله داسې حالات جوړ شي که چېرته داسې وشوه چې ماشوم ځان سره راوستو او هغه ماشوم د غېږې د نیوو مناسب وي غېږ کې یې نیسو مانځه کې هېڅ پروا یې نه کوو ولې ځکه زموږ پیغمبر کړي دي نو چې څوک هم داسې قسمه اعتراضات کوي نو دی څه دی نه غواړي چې د هغه په طریقه د عمل وکړی شي او بله دا چې جاهل دی غټه مسله پکې څه ده چې جاهل دی